مادي علامات دي چې هم دغه بره بیان شوي غیر مادي تصورات او علامات دي. کلچر چې کله د کلیوالي ټولنې نه خارجي ټولنې ته ورسي نو دغه وخت وي چې د کلچر آینه په خپل تخلیقي جوهر کې دغه تصوراتو او مادي علاماتو انکشاف په نورو کامونو باندې د خپلو اثراتو تر مخه په لویه مخه کوي. د کلچر معروفه څېړنکار دانشور اوسوالډ سپینګر هم وایي چې کلچر په خپل عمیق باطن کې نه یوازې دا چې علامتي وي بلکې تر یوه حده د مادي او مکان سره پور اسراره روحاني تړون هم لري او هم په دغه تړون د پوره کېدو هڅې کوي. او د کلچر دغه د ماده او د مکان سره د پورسرار روحاني تړون باطني مبادیات وی چې د امکانو په توسط کلچر په یو روح تهذیب کې بدل کړي، یعنی د آیني جوهر بل اخر د عکس پورا وجود په ګوته کړي. دلته دا هم ذهن کې ساتل پکار دي چې کلچر کله تهذیب کې بدل شي نو روحاني اقدار هم په تعقلي اقدارو کې بدل شي، لکه څنګه چې د خاریو عام مزاج وي او هم دغه وجه وي چې تهذیب په خپل امکاناتو کې د کلچر غوندې زاخیزه نه وي بلکې د تهذیب عروج در اصل دغه د ماتېدنې نقطه آغاز وي. په دې حواله که موږ وګورو نو پښتون کلچر د احمدشاه ابدالي په وخت لکه چې د تهذیب تر درجې د رسېدلو امکان ښکاري، دغسې موقع د شیخ شاشور زمانه کې هم ښکاري. خو هر ځلې د تاریخ د جبر ترلاسه زموږ کلچر د تهذیب په دایره کې د داخلېدو نه پاتې شوی دی. اگر که پښتون لمودونه او متمدن ژوند یعنی د خالي ژوند تېروي خو د دې باوجود خپل کلچر ته په اجتماعي توګه پام نه دی کړی او د دې وجه هم دغه ده چې تر اوسه په صحیح معنو کې په تمدني ژوند کې د حکمرانۍ بالادستي نه ندي ترلاسه کول او هم دغه احساس د اجتماعي لاشعور په پس پرده د خوش شوراو شعري عمل کې زلت وهي. شعريان مشرزه چې کوم کلتوري اوصاف او علامات په خلاص مټ او لوی زړه د مخصوص شعري ډکشن ګرځولي دي، هغه کې روجرا، ستانه، شپول، شمله، پټکي، بزرګا، جرګا وغیرہ ښکاري. مثلا شعر دی: د زړګي د حجرې لرې دستانه کا، د زړګي د حجرې لرې دستانه کا، هغه تللي یاران بیرته کستانه شي. د زړګي د حجرې لرې دستانه کا، هغه تللي یاران بیرته کستانه شي. او ته زما د لوندو سترګو واړه زدی، ته زما د لوندو سترګو واړه زدی، ولې غونډې مې حجرو ورته جرګې کړې. ته زما د لوندو سترګو واړه زدی، ولې غونډې مې حجرو ورته جرګې کړې. او واړه ستا د پاملرنې برکت دی، واړه ستا د پاملرنې برکت دی چې میلس کې داسې نیغه مې شمله ده. واړه ستا د پاملرنې برکت دی چې میلس کې داسې نیغه مې شمله ده. او د چا په بڼ چې لارې ماتې ویتل، د چا په بڼ چې لارې ماتې ویتل، هغه شپولونه د پردو ماتوي. د چا په بڼ چې لارې ماتې ویتل، هغه شپولونه د پردو ماتوي. او شعر دی: اوس د فکر بوږنېدلو یاره نشته، اوس د فکر بوږنېدلو یاره نشته، بدرګه د لیونتوب ورسره تلکه. اوس د فکر بوږنېدلو یاره نشته، بدرګه د لیونتوب ورسره تلکه. دغسې د پښتون د قومي، ملي او جغرافیایي وحدت د پرېکون په حواله د هغه شعري عمل د خوفناک حده پورې د تکرار ښکار شوی دی. او هغه د رمزه شینواري روماني تصور سره څنګه د امتزاج کالب جوړوي. نو که دغه ته موږ درتي ماته یا د درتي پوجا غیر شعوري عمل نشو ویلی، خو دومره ضرور ویلی شو چې د دغه روماني تصور خدوخال نسایي دی. د شعري یوسفزي د کتاب نوم افغان ګلونه هم دغه د لر و بر پریکون په ګوته کوي. ښکاره ده چې که د ثقافتي اوصافو په بیان هغه د کامپرس په شکل مخامخ راځي نو خپلې خاورې او ځمکې سره دغه مینه هغه وطن پرست هم ثابتوي. زه دلته دا خبره کوم چې بې د څه نظریې او عقیدې سره د افایت نه ښه او لوی شاعري کېدی شي، خو د خپل وطن سره د مینې نه بغیر ښه شاعري هم نشي کېدی. لویه شاعري خو غټه خبره ده. دا هم ذهن کې ساتل پکار دي چې وطن پرستی کومه نظریه نه ده بلکې دا هم دغسې فطري او وهبي ورکړه ده، لکه څنګه چې د جنس جبلت دی، څنګه چې د خدای په څه شکل د منلو جبلت دی. وطن پرستی هم د جنس او د خدا پرستی غوندې د بني ادم ستر نفس، وطن پرستی سره هم د جنس او د خدا پرستی غوندې د بني ادم ستر نفسي کیفیات وابسته دي. خدا پرستی، وطن پرستی او جنسیت د ارتفاع سبلیمیشن په لوري د تخلیقي